بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. مخکې د حدیبیې واقعه هغه بیان شو چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د صحابه کرام تقریبا 1500 صحابه کرام او د عمرې په اراده باندې دولاړو، لیکن مشرکین مکه والا دو مکه ته دنه پرې نه خوځي او دغه تلل د دو دا سبب د یو خوب چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوب لیدلو چې مونږه احرامونه تړلې دي او د بیت الله شریف طواف نو صحابه کرامو چې دغه خوب واوریدو نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې زو عمره له او وس عمره ادا کړ. چې کله مشرکین مکه دو پرې نه خودو او صلح په دې باندې وشو چې سکالي به تاسو واپس آینده کال برازي او هغه به هم 3 ورځې صرف وخت راو او اصلحي به ځان سره نه راو. نو چې دو مدینه ته لاړو نو د مدینه منافقینو هغه دا خبري خورې کړې چې ګوره د پیغمبر خوب دا خو رښتونه او دا وحی او پیغمبر خوب لیدل او چې مونږه عمره له تلیو او عمره واده کړی دا نو بیا واپس ولې اسیر اغلی په غیر د عمره. یعنی مقصد د دو دا او نعوذ بالله چې دا د الله پاک رښتونه پیغمبر دا. نو الله پاک فرمایي لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، یقینا رښتونه کړه ده الله پاک د رسول خپل سره الرؤيا خوب بالحق په حق سره. هغه خوب الله پاک رښتیا کړه ده، لیکن د دې د پاره لازمي نه ده د خوب د پاره چې دا د فورا د دې نتیجه هغه راشي او ښکار شي. کله ډیر عمر بعد د هغه نتیجه ښکار شي او کله زر د دې نتیجه ښکار شي. مفسرین لیکي د حضرت یوسف علیه السلام خوب هغه 40 کال بعد د هغه نتیجه هغه ښکار شو او په بچپن کې هغه خوب لیدل او بیا د مصر وزیر اعظمي هغه ته حواله شي وا او هغه خوب الله پاک رښتونه کو، یعنی نتیجه د هغه ښکار. نو الله پاک فرمایي لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين، خامخا داخلوی دو مسجد حرام ته ان شاء الله چې اوغواړي الله پاک آمنینا امن والا په امن سره به داخليږي. محلقین رؤوسکم
خریون کی بوی د سرونو خپل سرونه بخری یعنی د عمره او د حج د ادا کېدو او د هغې نه د وتو دپاره حلق او یا قصر دا بیا راپېښېږي. نو الله پاک وفرمایل چې محلقین رؤوسکم یعنی دو به عمرې پوره کړ. محلقین رؤوسکم خریونکي به وي د سرونو خپلو و مقصرین او لنډونکي به وي د سرونو د ویښتو. لا تخافون دو به نه یریږي د دشمن هیڅ یره د دشمن فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا پس خبرو الله پاک ما په هغه حکمونو لم تعلموا چې تاسو خبر نه چې منافقانو کمی خبرې دا خوري کړې او مشهورې کړې یا د حدیبیې دغه صلح په داسې شرایطو باندې وشوه چې صحابه کرام دغه شرایطو ته تیار نو او دونه خوښ لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وجنا چاغه کولای نشو. نو الله پاک فرمای فعلم ما لم تعلموا پس الله پاک خبرو د هغه حکمونو لم تعلموا چې تاسو خبر نه وای. فجعل من دون ذلك فتحا قريبا نو درکړه من دون ذلك نزدې دی خوب فتحا قريبا فتح نزدې یعنی د خیبر فتح الله پاک تاسو له زر درکړ او خالص د حدیبیین واپس کېدو او په حالات باندې ځان خبرولو چې د خیبر د يهودو اراده یقیني ده د صحابه کرامو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خلاف د جنگ او کنا دغه اسی افواد نو چې کله وته پته ولګی دا چې دوی بالکل تیارې شروع کړي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې دوی ته ضرورت نشته موږ به حمله وکړو چې دوی ته دغه مشکلات را پیښ نشي او دغه تکلیف دو برداشت نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې حمله وکړه نو خیبر فتح نو الله پاک فرمای چې دغه خوب ته نږدې الله پاک یعنی د فتح مکی نه مخکې تاسو له الله پاک فتح درکړه د خیر. هو الذي ارسل رسوله بالهدى الله پاک هغه ذات ته ارسل رسوله چراوی لګو رسول خپل بالهدى په هدایت سره و دین الحق او په دین حق سره ليظهره على الدين كله د دې لپاره چې غالب کی هغه په ټولو دینونو باندې وکفا بالله شهیدا پدې کې اشاره ده د منافقانو دغه غلطو افواګانو طرف او دغه منحوس خیالات ردو چې دوی چې دا د خدای پیغمبر نعوذ بالله نه دی ځکه دا خبرې کوي او بیا دغه حقیقت نه راوځي. نو الله پاک فرمای وکفا بالله شهیدا محمد رسول الله کافی دے اللہ پاک شہیدن گواہی کونکے محمد رسول اللہ چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول کدا بیمان منافقان منی او کن منی خو اللہ پاک دا دی گواہی کونکے دے چی دا اللہ پاک پا حق پیغمبر او رسول او بلدا چی دغی مشرکین مکی کله چې د صلح شرایط لیکل کېدو نو چې محمد رسول الله ولیکل شو نو دو انکار وکړ چې مونږ خو ته د خدای پیغمبر رسول منو نو ونی پکې تاسو محمد رسول الله ولیکل
دا تی کټ کئی چې زمونږه شرایط په هغې باندې اتفاق راشي. نو الله پاک فرمایل چې کدو دا خبره منی او کنه منی، ځکه دو خو صراحتا وی چې مونږ ته د خدای رسول منو، نو ولې تاسو محمد رسول الله لیکل؟ زمونږ خو دا ټول جنگ او اختلاف په دې خبره، که مونږ ته د خدای رسول منله نو بیا خو مونږ ته منع کولی نو د بیت الله شریف، خو مونږ چې تا منع کوو هم دغه وجه ده چې مونږ ته نه منو چې ته د خدای رسول. نور خو ته زمونږ د یو معززې کورنۍ سره او خاندان سره تعلق سره هغه مونږ منو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې دا محمد رسول الله لفظ کټ کړ، محمد بن عبد الله ولیکل. نو الله پاک فرمای وکفا بالله شهیدا، او کافی ده الله پاک گواہی کوونکی چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پاک رسول، کدا مشرکین منی او کنا. والذین معه اشداء علی الكفار، او هغه کسان معه چې د سره دي یعنی صحابه کرام، اشداء علی الكفار دو سختی په مقابله د کافرانو، رحماء بینهم نرمی کوونکي دي په خپل منځ. د صحابه کرامو با د مشرکین او د کفارو نه سخت نفرت، او دا نفرت تبعی نفرت نو بلکې د دین په مخالفت باندې، د دین د مخالفت د وجه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د مخالفت د وجه نه د دو د مشرکین سره او د کافرانو سره سخت نفرت. نو الله پاک فرمایي چې د کافرانو په باره کې سخت، بس خو چې معمولی دو پویږي نو میدان ته وتلی د هغو خلاف، خپل سرونه هر ټیم په تلی کې خوځي. رحماء بینهم او په خپل منځ کې انتهایی نرم دي، د یو بل سره سخت خبره ده، او کسا خبره وشي هم نو یو بل ډیر زر معاف کوي. تراهم رکعا تین دولرا رکعا سجد، رکوع کونکی سجده کونکی یعنی یصلون منس کونکی چې په کثرت سره دو منځونه کوي. یبتغون فضلا من الله، دو لټوي فضل د الله پاک نه، ورضوانا او رضامندي د الله پاک. دو چې کم عمل هم کوي نو مقصود پاغي کې د الله رضا. په مقابله زمون کې الله پاک دې معافي وکړي. زمون په هر کار کې خپل مفاد هغه غرض او مقصود چې زمون مفاد نه کیږي نو په هغه ځکه مونږه نه د دین حکم منلو ته تیار یو او نه هغه خبره مونږ د دین حکم منو. نو الله پاک د صحابه کرامو صفت بیانوي چې دغه داسې خلق دي چې دو د خدای رضا غواړي. سیماهم فی وجوههم، نخی ددو فی وجوههم په مخونو ددو کې دي من اثر السجود، د نخو د سجدونه یعنی د تقوا، بس د تقوا هغه آثار ددو په مخ او په چهره باندې هم ظاهر. ذالک مثلهم فی التورات، دا صفت ددو یعنی د دې صحابه کرامو صفت فی التورات په تورات کې یعنی مکتوب فی التورات، د صحابه کرامو دا صفت په تورات کې لیکل شوی. ومثلهم فی الانجیل، او صفت ددو فی الانجیل په انجیل کې کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. کزرع پشان د کروندې د فصل یعنی پشان د زمکې د اخرج شطأه چې راوباسي تیغ خپل، فآزره پس کلک کی دیلرا، فاستغلظ نو غټ شي هغه،
فاستغلظ نو غټ شي فاستوى على سوقه پس برابر ودرېږي په پنډۍ خپل باندې یعنی په خپل تنه باندې يعجب الزراع چې خوشالوي زمیدار لرا نو حاصل د دې صفت هغه داده چې صحابه کرام او دین په اوله کې انتهایی کمزور لکه تیغ د په اوله کې ډیر کمزوري کمرغۍ پیراشي نو هغه هم تخته او کخپه پکې دي نو هم دا ماتي او که معمولی باران تیز په شبه باندې راشي نو دغه تیغ یا مات شي یا چې په دې خاور راوړي نو د خراب نو دین هم په اوله کې انتهایی کمزور صحابه کرام با په پټه باندې مسکو او دغه شانتي یو کس نیمبا په پټه باندې ایمان راوړو خپل دین او اسلام دا بچا ښکارا کولای نشو نو الله پاک فرمایي کزرع اخرج شطأه پشان د کروندی یعنی د زمکه اخرج شطأه چراوباسي تیخ پل فآزره پس کلک کی دی لرا فاستغلظ نو غټ شي نو بیا چې کله دغه تیغ لګ کلک شي او غټ شي نو د ښکار شي بیا د مرغۍ و غیره نه ردی خطر هغه ختم شي دا هغه تیز ساز کو نه ردی خطر ختم شي نو الله پاک فرمای فاستوى على سوقه کله چې د غټ شي نو ودريږي على سوقه په پندای خپل یعنی پتنه نو بیا ردینه فائدې خوري او خلق بیا ردینه فائدہ هغه ته حاصله نو دغه شانتي صحابه کرام په اوله کې کمزوري دین په اوله کې کمزور ورو رو چې کله بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ایمان راوړو داسې نور صحابه کرامو نو دین د ښکارا بیا به مونږ د پپټه چانه کو بیا ښکارا مونږ کې په مکه کې आवाज د الله اکبر دا خوش چې په کافرانو مشرکین باندې هم سخت پریشانی راغله وای ابو جهل چې هم کله دا आवाज واوریدو نو دوی چې دوه خبرې هغه وشو یا عمر اسلام قبول کو او یا عمر مړ شو ځکه دا आवाज د صفچو پچغه د دین د الله اکبر و نو صحابه کرام بیا مضبوط شو او چې په خپل پندای باندې یعنی پتنه باندې ودرېږي نو صحابه کرام په مدینه کې خپل حکومت بیا قائم حتی چې په مکه باندې حمله وکړه او مکه هم فتح نو الله پاک فرمای يعجب الزراع خوشالوي دغه فصل او دغه مهنت دا نتیجه الزراع زمیدار لرا چیرې زما د مهنت د وجنه دومره فائدہ وشوا نو پیغمبر علی الصلاه والسلام چې هم صحابه کرام په داسې حالت کې لیدو نو هغه خوشاله شو چې دین دا په ترقۍ باندې ليغيظ بهم الكفار چې سبب او نتیجه ردی هغه دا وګرځیدا چې غوسه کوي دا کافران په دین سره چې کله دین مضبوطیږي نو کافران سخت پکې د دین حکم چې هغه کله په مسلمانانو کې ژوندې شي نو په کافرانو باندې اسی غم راشي وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وعد کړی دا الله پاک دا هغه کسانو سره چې ایمان راوړل دي او نیک عملونه کړی دي منهم ددو مفسرین لیکي چې پدې کې اشاره ده دې طرف ته چې صرف د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په صحبت او په مجلس کې کېناستل دا سبب د الله پاک د گرفت نه د خلاصېدو نه د بچ کېدو نه د خدای د عذاب نه د بچ کېدو
بلکې شرط ته وسره ایمان او عمل صالح او دا شرط د قیامت پورې نو الله پاک فرمایي چې چا ایمان راوړی او نیک عملونه یې کړي دي د دونه نو ردو د پاره مغفرة بخنه ده و اجرا عظیما و اجر لوی الله پاک دې موږ ته نیک اعمال نصیب کړي او په ایمان باندې دې الله پاک موږ ته استقامت نصیب کړي ځکه په یو حدیث شریف کې دي چې داسې وخت راشي چې سحر به یو کس مسلمانی ماخام به کافر او ماخام به کافری دا ماخام به مسلمانی سحر به کافر بس هغه حالات جوړ شوي زمون په جمعات کې یو شان حالتي د جمعات نه بهر بیا زمون بل شان چې حالت یا د خپل مرزي دین دی چې په کم ځای کې وزړه څنګه غواړي بس دین من هغه طرف ته اړو خپل خواهش دین ته نه راړو بلکې دین د خپل خواهش تابع کړه لقد صدق الله یقینا رشا کړه دی الله پاک رسوله دا رسول خپل سره الرؤيا خوب بالحق فحق سرا لتدخلن المسجد الحرام خامخ داخل با مسجد حرام تا ان شاء الله چې اوغواړي الله پاک آمنین امن والا محلقین رؤوسکم خرائب سر نخبل ومقصرين او لندوی با لا تخافون دو بیارنا کید دشمننا لا تخافون تاسو بنیری فعلم پس خبر والله پاک ما دهغ حکمنا لم تعلموا تاسو نه خبر فجعل من دون ذلك پس درکړه نږدې د دینا یعنی دغه خوب ته نږدې الله پاک درکړه فتحا قریبا فتحا نږدې هو الذي الله پاک هغه ذات ته ارسل رسوله چراوی کو رسول خپل بالهدى فهدايت سرا ودين الحق او بدين حق سرا ليظهره لدي دپاره چې غالب کی دی لرا على الدين كله پټول دینونو باندې وكفى بالله شهيدا او کافی ده الله پاک گواہی کونکے محمد رسول الله چې محمد صلی الله علیه وسلم ده الله پاک رسول ده والذین معه او هغه کسان چې رد سره دي اشداء علی الكفار سختی په مقابله د کافرانو کې رحماء بینهم نرمی کوونکي دي په منځ خپل کې تراهم تینې دولرا رکعا سجدا رکوع کوونکي او سجده کوونکي یبتغون فضلا من الله دولتوی فضل دا الله پاک ورضوانا او رضامندی دا الله پاک سیماهم نخددو فی وجوههم فمخون ددو کدی من اثر السجود دا نخد تقوانا ذلك مثلهم دا صفت ددو فی التورات
لیکلی شوی په تورات کې ومثلهم او صفت ددو فی الانجیل په انجیل کې یعنی لیکلی شوی په انجیل کې کزرع په شان د کروندې یعنی دا صحابه کرام په شان د هغه کروندې او فصل اخرج شطأه چې راوباسي تیغ خپل فآزره پس کلک کی دی لرا فاستغلظ پس غټ شي فاستوى على سوقه بیا برابر ودرېږي په پنډۍ خپلې یعنی پتنه خپله يعجب الزراع خوشالوي زمیندارو لرا نو نتیجه دار راوځي لیغیظ چې غصه شي بهم الكفار په سبب د دې کافران وعد الله الذين آمنوا وعده کړی د الله پاک د هغه کسانو سره چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړی دي منهم ددونا مغفرة بخنا واجرا عظيما او اجر لوی